سپین بولدک چمن دروازه کې نښته طالبان وایي لومړۍ ډزې پاکستاني عسکرو وکړې. پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دویمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه یو تن هغه وخت ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون 20 تنه نور ټپیان شول چې د طالبانو ځواکونو پر چمن د هوان مرمۍ وویشتلې. پاکستاني رسنیو هم د وطن وژل کېدو او څو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د پاکستاني رسنیو وایي د طالبانو لخوا توغول شوي 2 هوانونه د چمن په چنکي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلي دي. د نن چې کوم جنګ و په دې کې 20 تنه ټپیان شوي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باکه اندېښنونه روان وو چې پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې سنجول شوی اقدام وکړ. د چمن وضعي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له ښوولو ډډه کوله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا 20 تنه ټپیان دي. نوموړي وویل د ماښام د اذانونو پر مهال هم د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د نن چې کوم جنګ و په دې کې 20 تنه ټپیان شوي چې د 4 روغتیایي وضعیت نه زر ښوول شوی دی له خطر سره مخامخ و. اوس خو جنګ درېدلی دی. په سپین بولدک کې هم د لږ تر لږه 2 ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته نه هم په سپین بولدک کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو غوښتل په شریعه اوبو سیمه کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړی دی. زموږ ډېر ملګري چې د حادثې شاهدان وایي چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر موږ ډزې شوي دي. د سپین بولدک اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته ویل زموږ ډېری ملګري چې د حادثې شاهدان وایي چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر موږ ډزې شوي دي. هلته خلک مجبور کړای شوي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي. په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي موزل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1996 لمریز کال په غبرګولي رجوزه میاشت کې هم لقمان او جهانګیر سیمو کې پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په شخړه اوښتي وو. د پرونۍ شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیرو لخوا یو ور بیا ډزې پیل شوې او جګړه ونښته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لار ګڼي. تېره یکشنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلولو د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې 8 پاکستاني وګړي او یو طالب وژل شوی و. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پایل ملامتي پر پاکستان اچوله. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.